یو حدیث دی زغه حدیث کې د رسول خدا ارشاد فرمایي ضربۃ علی یوم الخندق هم دې سره بالکل مربوطه دی خبره ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادة الثقلین مولا مشکل کشا یو گزار خرو سوچ ورتاو کا حدیث په ډیر اوري دی یو گزار مولا مشکل کشا خندق کې یو گزار ټول جهاد نه علی علیہ السلام سره جهاد کړی دیونه ویلو صدا خیمونا وتل میدان تلار دو عبادت دی کا ویل د خدای لاره کې وتلو نه صرف یو گزار یعنی توری اوچتاونه غسر بیا عمرو ابن عبد داود وینا رسول خدا څنګه یو خبره د خدای اجازت نه علاوه نه کی غوی څ علی یو گزار د ټولو مخلوقات او ټولو عبادتونو افضل دی صرف یو گزار یعنی دی نه ویلی چې یو نمونز یو سجده یو رکوع زه د اکثر ممبر نه یون څه چا یو گزار د ثقلین او عبادت نه افضل وی نیم خبر دغه نمونز به څنګه وي نیم خبر دغه روژه به څنګه وي نیم خبر دغه زکات به څنګه وي زکات ته سوچ وکړه صرف زکات کې یو غوتی ورکې منځه حالت کې خدای باندې هغه زکات دورا ګرانیږي چې قرآن مجید کې غو متعلق آیات راځي توجه مده مومنه خدای تاسو ته سو کو څه د یو گزار دا ویل د ټولو مخلوقات او عبادتونو افضل دی دا تاسو په کار دی علما نشتی مولا مشکل گشا یو گزار د ثقلین او عبادت نه افضل دی یو روایت ته چې مخبل علماء نه اوریدل د مخبلانه پړو کړي چې امام صادق دوی چې انا من الثقلین زم ثقلین نه یو یعنی د ما عبادت نم د علی علیہ السلام یو گزار افضل دی او تاسو کول بغیر دي صدا ویلې دورا فضیلت دی گزار ته ملوش ثقلینو بلغه سوچ وکي ځنه ماتي سړی وی ځنه دا حدیث خو صحیح نه دی ویلې څ ډیر واقعا ډیر عجیب حدیث دی ثقلینو کې رسول خدا چونکه افضل دی ارشان غنه علاوه ټول انبیا کچیر د امام صادق علیہ السلام حدیث صحیح وی ټول امامان سوی د امام نه څوره شهیدان تر شوی دي څوره خنیک خال تر شوی دي د غټولو عبادت یو طرف ته د علی یو گزار بل طرف اوس دا سوچ خبره خو دی چې دی گزار کې څه شی وو او تورې گزار وګه خیبر کې دا کار کړی وو پوه د کې دی گزار ته دوره فضیلت څه وجه نه ملو شی او پیغام درکونه دی خروخ سوچ ورته وګه دا صوب دا خبره اوریدي منبرونه کتابونو کې سمولا مشکل کشا کلا دا ظالم وویل دا ظالم اسمه کې تراغه غواړي چې سار ورنا پریږي د مولا شان کې بے ادبی وکړه په مبارک مخ باندې وربا تو کې واچول امام پارتل په میدان کې چاکاری شروع کړ میدان کې ګرځي لغوه ټیم بعد راغې دا ظالمی قتل کړ چا ورنه تاسو وخت مولا ویلې دا یڅو لمحو د پر پریک ډول څه وجه وا وای خال کیو وی څکلا غ ما شان کې ګستاخی وکا ماته غصه راغله اور یو سړی غصه راځي ایت زمانه وختلو صدی قتل کې د ما غصه شامل وي ما صرف اور صرف دې سره جهاد خدای د پاره کړی دی دا جهاد به صرف خدای د پاره کړی دی اند چې کې درته جواب ملويږي د مولا مشکل کشا دی گزر دا دورا فضیلت ویلے ملاو دے عزیزان گرامی عزاداران سید و شہداء علماء ناستی چا دمو استادانو پرشانی دی موتی الف بے خیلی دی غنا تایید خستے شو مولا مشکل کشا چا کلا خیمین رو وزید رسول خدا
هر یو قدم خدای د پاره دور روخلل خدای د پاره دی سړی باندې گزار خدای د پاره علی وجود سار نه نسخ په پورې ټول خدای د پاره دی